دیتا چې د اکرم دا عزت ورکوونکی دا یا عزت والا دا الذي علم بالقلم الله غزات دا علم بالقلم چې انسان ته علم ورکړی په واسطه د قلم باندې علم الانسان ما لم يعلم علم ورکړی انسان ته ما د غشي لم يعلم چې انسان ته دغه علم نو طالبان ورونو علما وی د قلم اولینی معلم څوک و بعض علما وی چې د قلم اولینی معلم چې و هغه حضرت ادریس علیه السلام خدا خبره طالبانو علامه شهاب الدین علوسی رحمه الله رد کړی دا چې اول معلم د قلم د ادریس علیه السلام وی او یو خبر د سره واوی طالبانو ورونو هغه دا چې انسان په باطن کې ډېر کمالات لري خو د انسان د کمالات ورخکرونکی یو زبر طالبانو یو قلم ده چې د قلم په واسطه باندې انسان هغه علوم چې الله دکی اچولي دي او چې راسپړي د قلم په واسطه باندې راسپړي او د زبې په واسطه علامه شهاب الدین علوسی رحمه الله دلته لیکي وی که قلم نه وای طالبانو دینونه بم نه ول که قلم نه وای طالبانو ورونو او ځوان بنو دا ځوان به منظم نو ځکه د انسانانو ته چې قوانین جوړ شوي هغه د قلم په واسطه باندې ثبت شوي دي او د هغې په واسطه لیکل شوي دي د ټولنې نظم همدې باندې برابر شوی ده که قلم نه وای طالبانو ورونو نن به موږ قرآن څنګه ویلې که قلم نه وای دا دنیا کې چې څومره لوی علما تېر شوي دوی به کتابونه بیا څنګه هغه کول څه ورته وایي جوړ کړي ول نو موږ ته به د هغوی علوم نه را رسېدل موږ به څه خبر ولو بیا که په امت داسې حالت راغلی وی لکه دا اوس زمانه کې چې اسلامي امت ویده ده نو دوی به فکر کوو چې په پخوا زمانه کې هم همداسې انسانان څوک ول ویده ول نو قلم دومره یو لوی نعمت ده چې امتونو ته د پخوانیو انسانانو هغه فکرې پرېښودلي دي دغه پخوانیو فکریو انسانان چې دي هغه چې کوم شیان را اخلي د ځانو دپاره او هغه باندې خپل احساسات راژوندي کوي د هر اړخ نه طالبانو خپل احساسات پې باندې راژوندي کوي او مزل پې باندې کوي نو قلم داسې یو مخکې مې تاسې ته ویلي طالبانو ورونو قلم مخکې د دنیا په اوایلو کې د قلم یا بڼه کوله د مرغه هغې باندې به لیکل کېدل او یا دغه نی و دې باندې لیکل کېدل اسلام کې اولینی قلم چې چا جوړ کړی دا مسلمان جوړ کړی یعنې داسې چې هغه د هغه نه ډک سي ته ورته وایي له رنګ نه دې ډک سي او بیا د یوه میاشت کار وکړلی سي دا په دنیا کې د مسلمانانو ابتکار د علماو په دې باندې بحث کړی ده